السلام علیکم قدرمنو. یو ډیر مهم پیغام زموږ ماشومانو ته چې کله تبه سي، تبه تر 100 یا تر 115 چې زیاته سي، بیا هم زموږ په کور کې ښځې میندې خوندې دا انتظار کوي چې وای سمه به سي. چې کله ماشوم ناجوړه سو او د ده تبه سوله، خامخا به ډاکټر له راوړي، په کور کې به انتظار نه کوي. او بیا چې تبه زیاته وي، تاسو ته معلومیږي بچی ماشوم ګرم دی، توش ځینې ولاړېږي او تبه خو معلومیږي چې ګرم وي. بیا تاسو دا مهرباني کوئ چې یو سړی اوبه یا کالی چې دی په اوبو کې لوند کړي، د ده په وجود په جسم یې هواروي بار بار. یعنې یوه دغه طریقه ده. زموږ خلک چې دي، زموږ سپین سارې، زموږ د کور انسانان د بچي مور لاپروایي کوي. د لاپروایي نتیجه بیا دا ده چې دغه تبه چې ده دا بیا سر ته وخیځي، د ده دماغ ونیسېږي او دماغ چې دی هغه مفلوجه کړي. نو دلته زموږ سره ډېر ماشومان پراته دي دغه دي چې دا تبې سر ته ختلې دي. زه د ماشومانو ډاکټر ایاز مندخیل، د ماشومانو سپیشلیسټ ډاکټر ایاز مندخیل سره خبره کوم چې د تبې چې سر ته خیږي، وجوهات چې دي احتیاطي د دابرې چې دي، او بیا چې تبه سر ته وخیږي، علاج څه دی؟ علاج شته که نشته؟ که به موږ انتظار کوو. ما صاحب خور دا ستاسو د ټیم تاسو راسته په دې ډېر اهم معامله خبره وکړه. کوم چې کوچنیانو کې تبه سر ته وخیږي او جټکې په راځي، په موږ په خپل الفاظ کې فبرایل فټس وایي. فبرایل فټس هغه د تبې له وجې جټکې، دا خو ظاهري طور جټکه په لاس په پښه باندې، لیکن نقصان کم کوي دا په دماغ کې کوي. نو په دماغ کې نقصان وشي، کوچنی مخ ته د مازوري شکار شي. او دومره خبره ده، اول وارې کوچنی له موږ سره پیدا شي، په ده کې جټکې کېږي. هغه ته کم دی موږ هغه شوګر جټکې وایي، کوم د شوګر د وجې کېږي. له کوچنی له موره پیدا شي، مور شیدې نه یې ورکړې، د کوچني شوګر کم وي، شیدې شی ورکړي، شوګر ورکړي، هایپوګلیسیمیک فټس یا ختم شي. مطلب دا دی چې کله شوګر د انسان په وجود کې خوږوالی، شوګر کم وي یا شیدې نه ورکوي، هم جټکې راځي. هغه جټکې چې مطلب په کوچنی شین کېږي، دا شیدې خوراک یې کمې، شیدې نه کوي، شوګر یې کمې. صحیح صحیح. دوهم کوم جټکې راځي، هغه د کیلشیم د کمې د وجې کوچنیان راځي. لکه زموږ خلک کوچنیان دي کمزوري دي، مندې کمزوري، شیدې نه ورکوي، مور هم لکه مړی دی وي، تکه ژاړه وي، سترګې کې لوېدلې، بیا هغه بچي ته شیدې ورکوي، هغه نه د مور خوراک برابر وي. بیا چې مور ماشوم ته خوراک ورکوي، هغه هم نه برابر، کیلشیم کم وي. دا دوه کومې دا موږ که علاج وکړو، شوګر ورکړي، کیلشیم ورکړي، کوچنی برابر شي. دریم کوم فبرایل فټس دي د تبې د وجې، مور پلار وایي یو مسله نه ده، د کوچني تبه وشوه، جټکه په راغله، بس سم شوی. دا سم نه وي، سم دا رقم نه شي. جټکه په لاس راځي، تاوان په دماغ کې کېږي. د دماغ علاج تر 2 کاله له مخه کېږي. که چېرې تر 2 کاله له مخه دا کوچنی ډاکټر ته ووصل شي، د ده علاج وشي، دا مخته له مازوري ځه بچاو شي. او که چېرې تر 2 کاله له مخه دا علاج ونه سوی، دا لیټ شي، نو دا کوچنی بیا زموږ په زبان کې سی پي چایلډ ورته وایي، کوم چې مازوره کوچنیان دي، دا بیا ګرد عمر مازوره وي، له خپله لاسه یې مازوره کوي. او بل دا دی زموږ سره اویرنس نشته، معلومات نشته. اوس دا ته چې معلومات ورکوې، دا د هرې مور، د هر پلار، د هرې انا دپاره دی چې باید دغه شی په پام کې ونیسېږي. ډاکټر صاحب ما ته وویل زما په معلوماتو کې اضافه کړه چې کوم ماشوم دغه کې شین کېږي، چې وژاړي بیا تک شین شي، دغه شونډانې تک تور شي، یو دغه عمل. او بل که ماشوم باندې جټکې راتللې، نه دی هغه وایي پیریانان ونیول، موږ وایي پیریانان ونیول، تعویض ورته راوړي، ولاړ شي د هغه صاحب تعویض ورته راوړي، هغه بیا هم نه سمېږي. دی وایي دا د شوګر کمي ده. د مور په خوراک کې د مور چې کوم شیدې دي پاکې، د خوراک کمي وي، د کیلشیم کمي، بل د شوګر کمي راتلی شي، تبه کېدای شي، توړ بخار کېدلی شي، کوم څه موږ منجایټس وایي، مختلف وجو له وجه کېدلی شي. هو مطلب دی وایي چې مطلب دا وجه کېدلی شوی چې د بچي په خوراک کې، په شیدو کې د کیلشیم کمي، خوراک کې کمي، او شوګر پکې کمي. ول د مور په شیدو کې دا خوږوالی چې دی، خوږوالی شوګر او دام کمي، د دې د وجې هم دا جټکې راځي. هغه ته ورځو، هغه دا خو یو دی، دغه ځاله ته ودرېږو. زه د نزې نه ورځم، ولې هلته موږ ته چې دی دا کوچنی کوم دی جمال صاحب، دې ته موږ په خپل الفاظ کې ټي بي ام وایو. کوم دی دغه ګردنتوړ بخار ورته سوی دی، په جټکې زیاته راغلي دي، د چیسو له وجې 2-3 وارې جټکې راغلي. دا څوک د ګردو بیمار دی، ګردې سمې کار نه کوي، نو دی اګولۍ خوري. اګولۍ په سم حساب د کوچني ته ورکول سوی نه دي، ډوز پورته کښته سوی دی، له دې وجې سوی دوا چې ده په ترتیب نه ده ورکول سوی، یو دا وجه ده. دوم وجه دته د بل کوچني د جراثیم لګېدلی دی. د څه شو جراثیم دی؟ دغه د ټي بي ام کوم جراثیم دی، د ګردنتوړ بخار جراثیم لګېدلی دی. هغه کوم دماغ اثر کړی دی، په دماغ کې وینه درېدلې ده.
دا کوچنی موږ له راوړي د پربې وشوی اوس ماشاءالله د ریسپانس ته لاس شوري وشوري د معلومیش او د دماغ علاج شروع دی نو داس کوم د کوم خطر سره د راغلي دا ګرځل جټکو له وجه راغلي دا جټکې چې د دماغ ډیمیج دي مور پلار وای بس لاس شوري پریشانی نه ده پریشانی په دغه ځای کې جوړ شي صحیح جوړ شي باګر د بات کې ګرځم د کوچنی لاس شا کار نه کوي ډاکټر صاحب دا گردن توڑ بخار چی شدی گردن توڑ بخار کم دی اصل کې دیتا په انګلیش کې موږ مننجایټس وایي مننجایټس دیته د دماغ کم دیرز دي کم کې د دماغ پروت دي د مشور د جراثیم ولګیږي د دماغ کم دیر د جراثیم ولګیږي نو دماغ کم دی اگر خراب شي دنه هغه د جراثیم ولګیږي بیا په دماغ کې مختلفې شي دي لکه د ساده استخدام د سترګو غدا د لاس د کار کړن د پښې د کار کړن نو سالیرز خراب شو هغه د دماغ بیلنس خراب کی دماغ بیلنس یعنی گردن توڑ بخار را دی چې جراثیم دماغ ته ولاړ جراثیم دماغ ته ولاړ شي او هغه د تبې د وجې او گردن توڑ مش په دې ټویس په دې بیماری کې به کوښنی سر نشي نیوای گردن به نشي نیوای نو موږ گردن توڑ ته د سر پوجي د بس کوم سر نشي نیوای د بس کوم کې شمستای نشي په دې وجه د گردن توڑ بخار او د دې دا وجه د گردن توڑ بیا د کم وایرس کیږي دا ګردن توړ څخه مختلف وایرس کیږي د بکټریا کیږي د وایرس ځخه کیږي او دا ګرد دا رقم دا پریونټیبل دی او د علاج مطلب دا دی تبسي وایرس بدن ته ولاړ سي قدرتي تور باندې متافتی نظام چې دی د دفاعي نظام چې دی هغه څور ته وایي په انګلیش کې ایمونټي سیستم دا چې دی هغه اکټیو سي هغه جنگ شروع شي د دې چې دی د جسم حرارت چې دی دا تقریبا 1.5 1.7 تر دا زیاته ورسیږي دا ته ورسیږي هغه ګرمایش چې دی د په دماغ باندې اثر کوي دماغ باندې اثر کوي کوم څه موږ پښتو کې وایي ستبه سر ته وخته سر ته دا رقم خېږي اوس دا کوښنه دی د تبه سر ته خطلې او د غال ته ورسیږي لیکن علاج شروع دی زموږ امید ان شاء الله دا براو احتیاطي تدابیر راوشه احتیاطي تدابیر دا دي چې کوښنه تبه کې دا مور پلار ته باید پکار دي کپڑا پړې هر شی راوستي په لاسو پر شو د تبه د نجات کوي لانده کپڑا کور د تبه دوا باید پرته ایبروپین پیناډول څنګه تبه کې تر هسپتال مخه کوښنه ته کې دی کوښنه ډیر پټ نه کی ستبه دا کمبل راوخه پروايي چې انګټي تکشر د نورې ګرم کی مطلب دا دی چې تبه سوال بیا به لوس پرېږده کمیس لازم وکړه یې خېبه او دوه خبره دا د تبه وجب معلومه وجب دا رنګ معلومه هسپتال ته وړي ډاکټر ته بشکرکې دا ولې تبه پره بیا نس پره د جټکا را نشي دا مې ته دا مهرباني ونړې مننه